د کرونا وایرس وپیژنئ او په خطرونو یې ځان خبر کړئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د کرونا وایرس وپیژنئ او په خطرونو یې ځان خبر کړئ. د کرونا وایرس یو حیواني وایرس دی چې له غوا، اوښ، پیشو او دا ډول نورو حیواناتو څخه پیدا کیږي او ډیر کم انسانانو ته انتقالیږي. په انسانانو کې دغه وایرس د انتقال تازه پیښه د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د واهان په ښار کې وموندل شوه. دغه وایرس انسانان په تنفسي ستونزو اخته کوي چې د مړینې لامل کیږي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وایي چې د یکشنبه د 26 جنوري تر ورځې پورې شاوخوا 2000 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي او 55 تنه مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د وقایې او کنټرول اداره وایي چې په چین کې د کرونا وایرس د غوښو له مارکیټونو او حیواني محصولاتو څخه سرچینه اخیستې ده. خو په دغه وایرس اخته کسان له غوښو او حیواني محصولاتو سره هیڅ سر او کار نه درلود چې دا له یو انسان څخه بل انسان ته د کرونا د وایرس د انتقال ښکارندوی دی. د کرونا د وایرس نښې: تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل، د ستوني درد، تنفسي ستونزې، ساه لنډېدل او په ځینې برخو کې نس ناستی او کانګې د کرونا د وایرس د اخته کېدو نښې دي. دغه وایرس د انسان وجود ته له ننوتلو وروسته د 2 او 14 ورځو ترمنځ را برسېره کیږي او نښې نښانې یې ښکاره کیږي. په ځینو پیښو کې د کرونا نښې لکه د یو عادي ریزش او یا د سینې په عادي تکلیف د اختر رنځ غوندې وي. که څه هم تر دې دمه له یو انسان څخه بل ته د دغه وایرس انتقال په بشپړ او دقیق ډول نه دی درک شوی، خو په دغه وایرس او د دغه وایرس نورو سرچینو ته نږدې کېدل او عادي تماس هم د دغه وایرس د انتقال لامل کیږي. د کرونا وایرس د 2 نورو وایرسونو مرس او سارس په څیر د ټوخي او پرنجي پر مهال په فضا کې خپریږي او له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. د کرونا په وایرس د اخته کېدو مخنیوی: تر دې دمه لا په دغه وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، خو غوره لار یې دا ده چې په دغه وایرس د اخته انسان او سرچینو سره له تماس نیولو او نږدې کېدو ډډه وشي. همدغه راز لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره په صابون لاسونه وینځل، سترګو، پوزې او غوږونو ته لاس نه وروړل او تماس نه ورسره نیول، د ماسک استعمال او د خولې او پوزې پټول او د خپل کاري وسایلو او ځایونو پاک او منظم ساتل ځینې نورې هغه لارې چارې دي چې ښایي د کرونا په وایرس د اخته کېدو په مخنیوي کې ګټور وي. په دغه وایرس اخته کس باید په کور کې ځان بند کړي او د کور له نورو غړو او د باندې له نورو انسانانو سره تماس او راشه درشه ودروي. رنځور باید خپله خولو او پوزه پټه وساتي او یا پرنجی کوي باید یو دسمال پر مخ ونیسي چې د وایرس د خپریدو مخه ونیسي. استعمال شوي دسمالونه کثافت دانۍ کې واچوي چې وایرس خپور نشي. دا وایرس چې د ټوخي او پرنجي له لارې فضا ته انتقالیږي تر یوې مودې پورې ژوندی وي چې نور انسانان د هغې د تنفس کولو په صورت کې په اساني سره پرې اخته کېدی شي. چین اوس هلې ځلې کوي چې د دغه وایرس د خپریدو مخه ونیسي. د واهان په ښار کې په دغه رنځ اخته ډیر انسانان قرنطین شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په واهان کې 22 افغان محصلین هم شته چې اوس یې د ویستلو په لارو چارو غور کیږي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. مننه چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله.